د کرونا مرض تر شا پرته لویه فلسفه. د بنگلادیش یو عالم تازه چې له عمرې راغلی او خپله کیسه کوي چې ډیر وخت کیږي په مدینه منوره کې د قرآن او حدیث شریف درس ورکوي، چې تقریبا 130 کاله عمر لري. وایي ما الله تعالی ته سوال وکړ چې یا الله، زه په دې عقیده لرم چې دا وبا مرض تا مسلط کړی ده، خو ای الله ما ته د دې مرض حقیقت ووایه. دا عالم واقعه بیانوي چې زه ویده شوم، په خوب کې دا مرض د انسان په شکل راته راغی او ما ترې پوښتنه وکړله چې ته ولې په انسانانو مسلط شوی. وایي دا مرض چې د انسان په شکل کې ما ته په خوب کې راغی، خپله کیسه داسې بیانوي. په چین کې د غور په مسلمانانو باندې چې سخت ظلمونه شروع ول، نو یو مسلمان ښځې سره په یو وار 100 کسانو په جبر زنا وکړله. نو دا مسلمانه ښځه بې هوشه سوله، خو چې کله هم دا مسلمانه ښځه په هوش کې راغله نو خپله ژبه یې په ځمکه کش کړله او الله جل جلاله ته یې فریاد وکړ چې ای د ځمکې او اسمانونو خاونده، زموږ انتقام چې ته وانخلې نو څوک به یې اخلي؟ موږ خو نور په دنیا کې سوا له تا هیڅوک نه لرو. یا الله ته زموږ انتقام واخلې. نو الله تعالی ته سخته غصه ورغله او زه یې د چین په شمول د ټولو دنیا په زناکارانو مسلط کړم او هر هغه چا باندې هم الله جل جلاله مسلط کړم څوک چې لمونځ نه کوي. بیا د عالم وایي ما له دې مرض نه پوښتنه وکړله چې ته لمونځ ترکوونکي کسان څنګه پیژنې؟ نو وایي دې مرض ما ته جواب راکړ چې کله زه د لمونځ ترکوونکي سره مخ شم نو د هغه مخ، لاس او پښې تورې شي، نو زه یې بیا وپیژنم چې دا کس لمونځ نه کوي او بیا پرې مسلط کیږم. او زه داسې مرض چې هیڅ علاج مې نه کیږي، که نن یو رقم پیچکارۍ راته وکړې زه خپل رنګ بدل حتی تر 150 پورې خپل رنګ یا پستوکی بدلوم. ملګرو دا واقعه چې څومره موس کیږي د ثواب په خاطر یې در سره شیر کړئ ترڅو خلک د زنا او بېنمازۍ څخه توبه وباسي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه ستاسو ورور ستاسو ملګری امان لاجبرزی.